السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا ولې داسې خوشحاله یې؟ په دا خاطر خوشحاله یم هلته مې کار پیدا کړی. هلته په یو شرکت کې مې کار شروع کړی. نور د کور ستونزې حل شي. ما والا وظیفه پیدا کړله. موږ ټوله خوشحاله یو چې ستونزه حل شول. زه به هڅه وکړم چې پلار ته هم د خوشحالۍ سبب شم. ته وایه وظیفه دې پیدا کړه، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. د دې کورنۍ ټولې ستونزې به حل شي ځکه چې تا وظیفه پیدا کړله. احمده ما تا ته ډېرې سختې خبرې کړې وې، اوس خو د زم جوړ شولمه، د ما د وظیفه پیدا کړله. رښتیا چې هر کار په صبر سره کېږي، وایي چې سړی د امید د لاسه ورنه کړي. پلار زه پوهېږم چې سختۍ تېرې کړې دي، پر موږ حق لرې. موږ د دا ځای پر رسولي دي، نو نه پر موږ حق لرې چې موږ تا وساتو. ستا مهرباني او صبر راته د ژوند رښتینی درس یې راکړي. زه بیرېدم چې زه ناکامه یم، تاسې راته ثابته کړه چې زه داسې نه یم. ښه سړی زړه دې خوشحاله کړه، موږ ټوله یو یو، باید په ګډه خوشحاله سو. زه به مرسته سره وکړم، هغه کم لږ څه یې. زه خپل ټلیفون خرڅولی سم، پلار ته دوا په راوړی سم، نور کار هم کولی سم. زه هم هڅه کوم د خپلې ناروغۍ وروسته د کور دپاره غوره سړی او پلار وسم. او یقینا دا هغه درس دی چې ژوند یې موږ ته راکوي، صبر، مینه، یووالی او قرباني. زه خوشحاله یم چې کورنۍ مو یووالی لري. زه به تل دعا کوم چې موږ خوشحاله واوسو. زه ډېر خوشحاله یم. زه اوس پوهېږم چې ستونزې د کورنۍ د مینې په وړاندې هېڅ ارزښت نه لري. واغه جانه موږ کولی شو ټولو ستونزو سره مقابله وکړو. زه به کوښښ وکړم چې زموږ راتلونکی روښانه وي. زه به هم کوښښ وکړم چې هر وخت د کورنۍ د ملاتړ لپاره دعا وکړم. که په هره کورنۍ کې مینه، صبر او قرباني وي، هره ستونزه به حل کېږي. زه غواړم چې تاسې خوشحاله اوسئ، په تاسې خوشحاله یاست لکه زه چې خوشحاله یم. زه به هم هڅه وکړم چې ټول عمر د کورنۍ سره همکاره اوسم. زه به هم هر وخت خپل دروازه پورې دعا درته کوم او مرسته ورسره کوم. زه چې نن خوشحاله یم دا ستاسو د کبله. تل د یو کورنۍ خوشحالي په مینه او یووالي کې ده. حقیقت خبره ده. په ژوند کې ستونزې هر انسان ته راځي، خو که د کورنۍ سره یو ځای وي، هیڅ مشکل دومره لوی نه وي چې حل نشي.